د لیوال ملي پوهې پروګرام وسایل نه همت اړین دی. د ټکنالوژۍ په مرسته زده کړه په هر کور، هر ځای، هر وخت او هر عمر کې پرته له ښوونکي او ښوونځي. په سبق به پیل وکړو. د پښتو لیک کتاب مو راواخلی. زموږ د نن ورځې سبق دی زوه یا زوی. زوه یا زوی د پښتو په تورو کې 28م توری دی چې د نن ورځې په درس کې به یې ووایو. د کتاب 28م مخ راواړوئ. په دغه زرغون رنګي چوکاټ کې دغه په تور رنګ غاړ د زوی توری لیکل شوی دی. دا ګورئ، دا غشی چې له چپ لور نه ښي لور ته ځي او بیا بیرته چپ لور ته ځي، دا راته ښیي چې زوی داسې لیکل کیږي. د زوی توري شکل او نوم مو وپېژندل. اوس د زوی توري په غږ خبرې کوو. اوس دا ګورئ، زوی توری په کلمه کې څنګه لیکل کیږي. دا ګورئ، ظرفونه او ترې لاندې منظره لیکل شوې ده. دا ګورئ، د ظرفونه په نوم کې یو ځلې د زوی توری راغلی او د منظره په کلمه کې هم یو ځلې د زوی توری راغلی چې په شنه رنګ لیکل شوی دی. زوی د ظرفونه د کلمې په سر کې د لیکل شوي زوی توري غږ دی لکه ظرفونه. تاسې ووایئ ظرفونه، بیا ووایئ ظرفونه. د منظره په کلمه کې د زوی توري د غږ شکل په منځ کې راغلی دی لکه منظره، لکه لحاظ، لکه ظرفونه، لکه منظره، لکه وعظ. ما څو ځلې کلمه یاده کړه. کلمه څه ته وایي؟ د څو تورو له یو ځای کېدو کلمه جوړیږي لکه منظره. شاباس. اوس مو چې د زوی د توري غږ پیدا کړ، په دې هم ځان وپوهوئ چې د زوی توری له نورو تورو سره د تړلو پر وخت په سر، منځ او پای کې شکل بدلوي. د زوی توری په لیکنه کې 4 ډوله راځي. اول یوازې په خپله، دویم زوی توری له بل توري سره په سر کې تړلی لکه د ظرفونه په کلمه کې. دریم زوی توری له بل توري سره په منځ کې تړلی لکه د منظره په کلمه کې. څلورم زوی توری له بل توري سره په پای کې تړلی لکه د وعظ په کلمه کې. اوس دا ګورئ، زوی توری په کلمه کې څنګه لیکل کیږي. دا ګورئ، ظرفونه او ترې لاندې منظره لیکل شوې ده. دا ګورئ، د ظرفونه په کلمه کې یو ځلې د زوی توری په سر کې د ری له توري سره تړلی راغلی دی. د منظره په کلمه کې هم یو ځلې د زوی توری په منځ کې د نون او ری له تورو سره تړلی راغلی. ګورئ، دا بل زرغون رنګي چوکاټ کې ظرفونه رسم شوي دي. پوهیږئ چې ظرفونه یې ولې رسم کړي دي؟ اندېښنه مه کوئ، زه یې درته وایم. دا د دې لپاره چې د ظرفونه انځور مو په ذهن کې ښه ځای ونیسي او په تورو د ظرفونه د کلمې لیکل یاد کړئ. د ظرفونه کلمه له 6 تورو جوړه شوې ده. زوی، ری، فی، واو، نون، هی توري چې سره یو ځای شي نو ظرفونه لوستل کیږي. دا ګورئ، د منظره کلمه له 5 تورو نه جوړه شوې ده. میم، نون، زوی، ری، هی. د ظرفونه او منظره په کلمو کې مو زوی توري لیکل ولیدل. اوس به د زوی توري د سبق نورو برخو ته راشو. دا سور چوکاټ وینئ چې پکې لیکل شوي دي د زوی کارونه په جمله کې. ښه نو تاسې غواړئ د جملې په معنا ځان پوه کړئ. د جملې په معنا مو هم پوهوم، ښه ورته ځیر شئ. جمله د یو څو کلمو یو ځای کولو ته وایي لکه دا ظرف دی. اوس لاندې دا تور چوکاټ وګورئ. په دې تور چوکاټ کې په شنه رنګ لیکل شوي 2 جملې دي چې په هره کلمه کې د زوی توري کارونه په سره رنګ روښانه شوي. دا ظرف دی. ظرف څه ته وایي؟
اوس پام دې تور چوکاټ کې په سپین رنګ همدا جملې بیا لیکل شوي دي، خو یو توپیر یا فرق پکې ښکاري. که رښتیا پوه شوي یاست دا توپیر یې ماته وښیئ. شاباس، په هر هغه زوی توري مو ګوته کېښوده چې زیړ دی. ګورئ دلته 2 ځلې د زوی توری راغلی دی. اوس نو قلم راواخلئ او د هر زیړ زوی توري پر سر زوی توری ولیکئ چې د زوی توري لیکل مو زده شي. دا کار ځکه کوو چې د دې تور چوکاټ د پاسه په کیڼه خوا کې په زیړ چوکاټ کې درته لیکلي دي د زوی د کارونې ځایونه روښانه کړئ. د زوی توري په سر کې شکل لیکو. ډېر ښه، په تور چوکاټ کار وشو. اوس راځو شنه چوکاټ ته چې نورې جملې زده کړئ. دا د حفیظ د کلي منظره ده. زموږ هیواد ښکلې منظرې لري. په شنه چوکاټ کې وګورئ دلته جملې په تور رنګ او هر د زوی توری په سره رنګ راغلی دی. اوس پام دې شنه چوکاټ کې په سپین رنګ همدا جملې بیا لیکل شوي دي. دا ځل مو هم د نښې منځو ویشت. په هر هغه زوی توري مو قلم کېښود چې زیړ رنګ لري. دلته هر زوی توری په زیړ رنګ لیکل شوی دی. یو زوی توری د حفیظ د کلمې په پای کې د یاد څرګندې سره یو ځای راغلی. یو زوی توری د منظره د کلمې په منځ کې د نون او ری د تورو په منځ کې راغلی او بل زوی توری هم د منظره د کلمې په منځ کې راغلی دی. دا د حفیظ د کلي منظره ده. او دویمه جمله داسې ویل کیږي زموږ هیواد ښکلې منظرې لري. اوس قلم راواخلئ، دا په سپین او زیړ رنګ چې دا د حفیظ د کلي منظره ده لیکل شوي پر سر یې ولیکئ چې لیک مو زده شي. او همدارنګه زموږ هیواد ښکلې منظرې لري د جملې په سر ولیکئ. دا د حفیظ د کلي منظره ده. زموږ هیواد ښکلې منظرې لري. اوس به راشو سره چوکاټ ته. دا پورتنۍ ټولې جملې پکې راوړي دي. ظرف څه ته وایي؟ دا د حفیظ د کلي منظره ده. زموږ هیواد ښکلې منظرې لري. د همدې جملو ترڅنګ یې بیرته همدا جملې لیکلي دي، خو توپیر یې دا دی چې په هر شنه او تور چوکاټ کې هر زوی توری په مختلفو رنګونو راغلی دی، خو په دې سره چوکاټ کې ټول توري په سپین رنګ لیکل شوي دي. اوس نو قلم راواخلئ، د دې سپینو جملو پر سر ولیکئ چې لیکل مو زده شي. که زده مو نه وي نو دا سبق له ځانونو سره بیا بیا واورئ. دا ظرف دی. ظرف څه ته وایي؟ دا د حفیظ کلي منظره ده. زموږ
منظرې لاري. تر سره چوکاټ لاندې خړ چوکاټ ته راځو. د خړ چوکاټ په سر کې د لاس او قلم نښې او د تمرین کلمه ګورئ چې په سره رنګ لیکل شوې ده. ورخطا کېږئ ما. د تمرین په معنا مو هم پوهوم. د یوه کار بیا بیا کولو ته تمرین وایي. په تمرین سبق ښه یادیږي. که تاسې د یو شي نوم یو ځلې واورئ کیدای شي لږ وخت وروسته درنه هیر شي، خو که څو ځله یې واورئ بیا مو په یاد کې ښه پاتې کیږي. اوس چې د تمرین په معنا پوه شوئ راځئ چې تمرین وکړو. تر تمرین لاندې په ټکو ټکو باندې څو ځله د زوی توری لیکل شوی دی. د دې هر یو زوی توري د پاسه زوی توری ولیکئ. کله مو چې هر زوی توری ولیکه کیڼې خواته ځیر شئ. 4 جملې په ټکي ټکي خط لیکل شوي دي. د هرې یوې جملې د پاسه هم لیکل وکړئ چې دا ټولې جملې مو په یاد کې پاتې شي. دا ظرف دی. ظرف څه ته وایي؟ دا د حافظ د کلي منظره ده. زموږ هیواد ښکلې منظرې لري. بیا په همدې خړ چوکاټ کې 2 کرښې ګورئ. زه پوه شوم چې اوس تکړه شوي یاست. دلته اوس په شنه کرښه د یوازې زوی تمرین وکړئ. د زوی توري یوازې شکل لیکو او په سره کرښه د بل توري سره د تړلې زوی توري تمرین وکړئ. په زیړه کرښه دا ظرف دی ولیکئ او په توره کرښه ظرف څه ته وایي ولیکئ. د زوی توري یوازې شکل لیکو. د زوی توري یوازې شکل لیکو. د زوی توري په سر کې شکل لیکو. د زوی توري په سر کې شکل لیکو. د زوی توري په منځ کې شکل لیکو. د زوی توري په منځ کې شکل لیکو. د زوی توري په پای کې شکل لیکو. د زوی توري په پای کې شکل لیکو. دا ظرف دی. ظرف څه ته وایي؟ دا د حافظ د کلي منظره ده. زموږ هیواد ښکلې منظرې لري. د زوی توري په سر کې شکل لیکو. د زوی توري په پای کې شکل لیکو. دا ظرف دی. دا د حافظ
دا. په دې لوست کې مو زده کړل د لیک په وخت کې د زوی توري شکلونه لکه لحاظ، ظرفونه، منظره، وعظ. یوازې داسې لیکل کیږي. له نورو تورو سره ګډ په سر، منځ او پای کې داسې لیکل کیږي. کلمې مو زده کړې: ظرفونه، منظره، لحاظ، وعظ، څه، وایي، حفیظ، کلی، هیواد، ښکلې، لري، جمله، ځایونه، روښانه، تمرین او داسې نور. له دې ویډیو سره د لیک کتاب په زده کړه کې ډیره مرسته کوي. د کتاب ترلاسي لپاره پته ده LLS@leval.com 003 280 24 40. د نورو معلوماتو لپاره لیوال د لرې ښوونځي تګلاره وګورئ.